عزیزانو دا سرداری کونین جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چھ حضور پاک میں موجود دنیا نے تشریف آوری کرے نوا 1,25,000 صحابہ کرام یا 1,24,000 صدپاسا صحابہ کرام ٹولو روجنی ولیوا ٹولو رمضان المبارک نیولیو عزیزانو دویم کال دے ہجرت باندے رمضان المبارک حکم راگے چھو روجہ در باندے فرض دا روجہ در باندے صدا فرض دا صحابہ کرام ہوتا دا سرداری کونین پیغام ذکا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی دی چھے پا روجہ کے او پموز کے دریزلی تبدیلی راغلی سوزلی راغلی دریزلی سوزلی ماشاءاللہ ویخبو کے نہیں خواہ چھے دا شیطان زر اوچوی وی غد شیطانان تللے شوی دی یو صحابی دیو یہودی سرا آمنے سامنے مخامخ ادری دلو صحابی تاوی اے صحابی اے دو جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ستاس روجہ اور توی الحمدللہ وی سنگا روجہ دستاسو اور توی روجہ زمنگا پشاند روجید موسیٰ علیہ السلام دا سمرخ کلی خبر ورطوکڑا یہودی ورطوی ستاسی رمضان دا سنا تاسی منکے ورطوی منگا رمضان دا ہری گنانا منکے وی دا سشی درس درکے دا سشی خبرہ در تکئی پجڑاشو صحابی ورطوی منگتا رب العالمین عظیمہ تحفہ رمضان رالی گلے دے دیکھ منگتا رب العالمین وی تاسی صلی رحمی کوئے سکوئی صلی رحمی کوئی یہودی ورطوی زان دا پارا صلی رحمی کدا عام انسانیت دا پارا اور توی نا عام انسانیت دا پارا اللہ اکبر دا یہودی ورطوی زما بچیان بیماران دی ستا پلاس کی تو عام دے زما بچیان دو لگینا دا حلاکت پا درشل والار دی اس با پتا اولگی چی تاسی پا انسانیت بانی سمر رحم ترحم کوئی سمر مینہ کوئی دا با اس پتا اولگی صحابی ورطوی دیر خدا ورطوی اے دخدے بندہ زکور تروان شاہ دی ورطوی مادر نسوال کرے ماتا سزرا کا زدر نظمہ ورطوی نانا ما سرا گند در ندا ما سرا سودا در ندا دا سودا توڑلے نشی و دخدے بندہ زیدر سرکور توڑما دا زماد نبی دا صحابی عادت تے دا زماد نبی عادت تے اے امتی محمدیہ نن زما گوان کی یو سڑے دولگی مری نن زما گوان کی یو سڑے دخپلو بچو سرا ناسوی درستخان باندے اوبون علاواس ملاوی گنا مال گنا علاواس ملاوی گنا تا دیار لس قسمت عام پروتے رمضان المبارک دادا برکتنو میشتا دادا رحمتنو میشتا دادا ورکڑی والا میشتا دیکھی یو بل سرطاون کول والا میشتا عزیزانو صحابی ورطوئی توڑان دیشا زدر سرائن گنا وی نا بس پریک دا دل تراغا ما تا تما سر سکے وی گورا دا اللہ بندہ دا درانا دا نوی چھ درانا دا دم رسیز راگستو ولی ورطوئی دا سے چل دے چھ ستا پا گوان کے ستا دغا حال دے دا زما دا ٹول کور خرچوا من الحمدللہ دا یو پلار بچیو او من ٹول کور کی یو دا من تقریبا دا درے ورزو خرچاو رو جماعت راغستے نزدر سرزم کی دیش استا پا شانتی استا سے محلہ کی نور وگیم وی نزمون گزارہ کی گی زبدا ٹول حصہ پتا سے تقسیم کما زما دا نبی صحابو
خلقو ته دا نه ویل چې راشي زما خبره واورئ. هلې تاسې ټول راشئ زما خبره واورئ، زه دین درته بیانوم. نه نه نه، زما د نبي د صحابو کردار مدرسه وه، زما د نبي د صحابو تعاون دا یو اهم کردار و انقلاب راوستو. هغه کس ورته حیران دی، ورته وایي ای د خدای بنده ته خو عجیبه کار کې خپله حصه راکړه، د نورو حصه ولې راکې؟ وایي داسې چل دی چې انشاء الله موږ ته زموږ رب وایي که چېرته تاسې په رمضان کې صبر وکړو، صبر هم په دوه قسمه دی. یو خو دا صبر دی چې ته خپل حق بل ته ورکې، دا کمال دی. نن موږ خپل حق خو ورکول، د بل حق خو ورکول، الله دې رحم وکړي. بس دا ګرانه خبره ده. الله دې زمونږ او ستاسې په حال ورحمېږي. ګورې هر یو څیز به د حکومت په غاړه نه ور اچو، لږ انصاف دې خپل کور کې موکا، لږ انصاف په خپل درستخان موکا، لږ انصاف چې کله ته د بازار نه راځې لږ په ځان هم وکا. ما پرون لږه سودا راغستله، یو سایل راته ودرېدله، زه خپل ځان خبره ورته کوم چې هغه ودرېدله، ما سیسي ورته ورکوم مالدا والا چې لږ ساعت تېر شو بیا راتاوه شو، داسې بل دوکان نه ما سبزي راغستله بیا راتاوه شو. نو ما ورته خورې نه وختل مالتا ته خو هلته ما درکړې، خو ډېره هوښیاره وه، یا خو غالبا زما بینونه اورېدلي او یا نو ما ته وایي ما له دې 100 روپۍ راکړې، خپلو بچو له دې د 600 روپو جماعت یې واغوسته. بس سوچ کې شوم، او علی کرم الله جو خبر را یاد شو. الله رب العزت استاسو زمون سودا قبول کی. بس کوئی سودا سودا کوئی رونو. اس میں معارف القرآن کتلو ګورئ یاد ساتئ سرسیا مخکې د ټیم نه ورکئ. کله که ستا په رمضان کې د اختر د صبح صادق راختونه وړاندې اولاد پیدا شو د هغې بیا ورکا، خو صدقات سرسیا مخکې ورکئ. او دام درته وایم سرسیا امام له په تراو مه ورکوئ، سرسیا قاري صاحب ته په ختم مه ورکوئ. سرسیا دا د فقیر او مسکین حق دی، دا یاد ساتئ. کله چې د انسان زړه کې دا خبره کېوتله بیا الله رب العالمین امداد او نصرت کوي. اوس حالات داسې دي، منګایي ده، حالات ګډوډ دي. لکه څرنګه چې زما مسله داسې نه چې په نورو معاملو وانه وړم، دا مسله مې دام ده او بیا هم ده. که د زکات باره کې ما خبره کړې وه نو د سرسیب باره کې هم دا خبره ده. عزیزانو جومات به الله جوړوي انشاء الله، مدرسه به الله جوړوي انشاء الله، او طالبان چې راشي هغوی له به د لنګر انتظام الله کوي هغه وخت سره انشاء الله. خو اوس سرسیا غریبانانو ته ورسوئ. سرسیا چاته ورسوئ؟ چاته ورسوئ؟ غریبانانو ته زر زر ورکئ. د چا به کور کې جامې نه وي، د چا به کور کې د بچو دپاره پیزار نه وي. که زه درته وایم چې زما مدرسې ته راوړه او شابه هم دلته جنت دی، زه به دا خبره صرف د ځان د اسانېدو دپاره کوم، ثواب به دومره نه میلاویږي. عزیزانو الله دې موږ د شیطان د مکر و فریب نه وساتي. دا شیطان دی چې موږ د ګناه په سمندر لاهو کوي. دا صحابي ورته څه وایي؟ ورته وایي ای د خدای بنده موږ د داسې نبي سره بیعت کړی دی، زمونږ داسې حلیم نبی دی، زمونږ داسې صابر نبی دی، فلہذا داس درس روړما کورتا. ورته وایي نه 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 د ماښام ټیم قریب دی، ته خپل کور ته لاړ شه. ورته وایي نه 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 تر څو مې چې ستا ماشومان ماړه کړي نه وي. عزیزانو ماښام ته قریب ټیم دی، دا کس صحابي روان دی، آغرو جماعت راواغستو او د یهودی درشل باندې ناست دی. داغی یو ماشوم د کور مخې ته راغی، پلار ته وایي ای پلاره څه دې راوړي دي؟ دی ورته آواز کوي پلار سره دې نن د پلار مزدور راغلی دی، نن دې د پلار مزدور سودا راوړې ده. پلار نه مه غواړه، پلار یو طرف ته ولاړ دی. ماشوم ته وایي بچیه دا سامان کور ته دننه کا، وزما د محبوب صحابه نظار شما، وزما د محبوب د صحابه د عقیدې نه قربان شم. یو
صدر جماعت راخلی ماشوم تا ورکے یہودی سترگو تلاس نیولے سترگو نے اختی روانی دی بچے ورطا دنن آواز کی پلارا کمی خبر تالا جڑا راوستلا کم خبر دا چی تا جڑے پلارا و پلارا دور زمنگا وگیو نند خوشالی ورز دا و پلارا کورتا دنن راشا پلار درشل کی والار دے ورطوی اے بچیانو دنیا کی زمانہ لوی بے وقف انسان بسوکوی چترنن سہر پوری دویتا ما خیرے کولے لیکن دویتا داسی نبی تعلیم ورکڑے دے چنن دخپلو بچو روٹی تاسو تروڑا و بچی یو قدم با بلکی ندما و بچے انو زما گواہی وورے بارد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ منی سراد دی کلمی ترانہ اوائے اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ومحبوب استاد صحابہ وعدتنا تو پلارا اے پلارا تچی کلا زمان دکور وطلی تچی دکورنا بہر وطلے زمان مورد بیہوشی پا حال کی سملاستا وہ لگوان تندوا سملاستا زمان دمور دو لگی روجا دا دو کون سردار پا دیدار باندے مات شویدہ زما مور خوب لیدلے پلارا زما مور ستانا اڑان دی ایمان راوڑے پلارا ستا راتلو نا اڑان دے زمان دزرا دروازی کلو شوی دی او ہر یو زردہ نعرہ لگی چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عزیزانو صحابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا واقعہ بیانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ سوئی 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 الحمدللہ لکہ عجیب خبر دا عجیب خبر دا ما کو تعالی پیغام روڑو ما تاتا یو درد روڑو تعالی خبر ندا اورے دلے تو الحمدللہ عزیزانو گورنر سے تم درخواستے وزیر اللہ سے تم درخواستے ہر یو وزیر تا درخواستے دا علاقی مالدار تم درخواستے دا عمر عدد خپل کا دا عمر کردار خپل کا انشاءاللہ تو خدا قسم سکون دے پکی خوشحالی دے پکی یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ماتا تا پیغام رولو تاویل الحمدللہ تابعویل الحمدللہ تابعویل الحمدللہ راز باندی می پوئی کا ورطوی اے دخرے بندہ لگرانیز دیشا تاچی دکم یہودی کوتا اوڑاو رو جماعت اوڑلو حال دادی چاگا رو جنیولی ندا حال دادی چاگا مسلمان لانو تا داغن تپوس کرے اسو رزی دینارتی رکڑے دا وی او ماتی تپوس کرے ما توی منگ باندی درے ورزو کیڑوں بھئی بانی تکلیف کمو دوئی ما باندی دیر درے ما باندی بیا دیر وی مازک الحمدللہ اویل زمانن سلور مورز دا چی موزم آبچو پا مانا خیٹا روٹی خوڑلی ندا زکمی الحمدللہ اویل چی کمانا قیمت کی اللہ تبوس گئی چستا پر رعیت کی راغلے ہو دا کہ یہودیو
دا کا نصرانیو ایمانی ما سر معاملوا و عمرہ ستا کور کے روٹی بچو پا مڑا خیٹا خوڑلے وا او دی یہودی نوا خوڑلے زبا دا اللہ دولان دی دا جناب رسول اللہ دولان دی ما سر حس جواب نو مگر دا چی زبا حیران ولاڑو زبا دردی دلے ولاڑو دا خو اللہ احسانو کو چی دی یہودی پکور کی دری ورزی روٹی خوڑلے شوئے ندا ما سلو روزی رو جماعت رو جپ نارنی ولی دا خوشحال بنائی زمان دا وزیر پا یو رو جماعتی باندی لس لگا روپئی لگی بے دغا حالوی اللہ دے رحم درد نشتا درد زابلو سفر بانے تلے ہوں ما سر مرگریم گاڑی کے ناس یو ڈریور دے دیر زیاد غریب دے انتہائی غریب دے اسے پیجنم بس زمان سر تعلق دے ٹکسی چلائی شبر ہوتا لگے دے دا اخپتے نا غریب نا رو رو کٹ کئی دو ورطا ورندارگانی ناستی دی داغی یتیمان دی ابلو سفر باندے روانو ناغتا موبیلو کو مال کم دے رو رو پلانگی دے کہ ماولیرا لگو ادھرے گا زرکے میں دار آگرل چھے اختر پو روجے پورے بتا آخیری پاتے کی گئے نو پاتے کی گئی سمر سر سیوے چاہے تنگوار کر دا تاثر ترغیبان ہوئے عزیزانو دا دے سودا میشتا تجارت میشتا تچے ماخام دا درے قسم رو جماعتی مخی تکینے نو لگ دا عمر دردم مخی تراولا چے زمان دا عمر پا دی وقت کی سحالاتو امیر المؤمنین دے باچائی وقت دے پا عراق او پا ایران پا شام او پا سوڈان پا دے لئی لئی ملکونو بانی داغا حکومت دے لیکن سلورم ورز دا رمضان المبارک دے خادم ورطراغلا ورطو یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین منگلک تو عام راوڑے امیر المؤمنین ورطو ازما حصہ جدا کا خپلا حصہ تاسیزان تا ایسارہ کے داچہ منگ تا خزا ماخام کیوں چی سرکڑی غوخا دا او جماعت تے اوباس طالبان ہم در سر اوخ ذات طالبان بخپل کار کئی دا زان غم کوا خدا اشتک عبدالمتین دا سرکڑی غوخا بار رہو باس منتظان معلوم دے اور دی امتحان نراولی تبا دا غٹو غٹو گیرو والا او گوری بے بپزان توبی ہو باسی قسم بخدے امتحان دے اللہ نراولی مفتو کی معاملہ دا و روانہ دا مولانا محمد امیر بجلیگر نور اللہ مرقدہو اغویل بس معاملہ دا و روانہ دے و درس غفتے اگا وقت دا غدا خبری و طول رشتیا شو درس غفتے سیبا زمان ماخام او بازلا سوئی وی گورا روجہ کی خورا چی سمرا خوئی اگمرا خورا سمرا خوئی اگمرا خورا خلق دبل غم کوا دبل چالک درستخان تم گورا خادم ورتوئی وی تا ورتا دا روٹائی دا سٹیم کے ولی پیش کر چی دا منسا تو عام برابر کرے نو وی سمر کرے وی دا وقت غروب دا ماخام دراتلو پر انتظار بدی کرے وی پاتیم بدی ورتا مختے خود لے خبر تم خیر لاغے نکتہ پکی دخوا لیکن انتظار بدی کرے وی نو تاور توڑان دے نویل چی منگ دا دنن سا تو عام برابر کرے امیر المؤمنین ورطوئی اخبلا حصہ جدا کئے زما حصہ جدا کئے امیر المؤمنین دا خور و پلوخ کی ترکاری واچولا مسجد نبوی شریف ترا روان دے زی وربان دے آواز کی اے بابا جانا دا مسجد نبوی فقیران تقسیم شلو ٹول پخپل خپل طرف باندے ارچا سر علال اے بابا جانا ما فقیر ولیران وستلو زمن کور کے رو جماعتے نو ورطوی اے بچیا نن عمر سر اللہ احسان کرے دے نن بد عمر حیسا دا عمر دا مرگری او ملمد پارا داغی کور ترسیگی زوی ورطوی بابا جانا دیر دی بدن کمزورے شلو نن بد رو جماعت کرے وے پا مڑ خیٹوان دے ورطوی اے بچڑیا ما عمر فاروق نوڑان دے ما عمر فاروق نوڑان دے ابو بکر صدیق لی دلے دے چھو وہ رضی پنار رو جماعت کڑے وا اے بچیا نن خسلو رما خام دے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو
درد خبر در تکوم زما مقصد دا نه عزیزانو چې تاسو کې درد نشته ان شاء الله ټول دردمند دي الحمدلله اخر کې درته بیا یو ډېره خوندوره خبره کوم ان شاء الله چې دا سوانان هم لګ را رډي شي چې مولانا صاحب تا خو داسې خبرې وکړې روجماتي نه خو مخکې لا مونږ کمزوري وو الله زمونږ کمزورتۍ نه دي الله معاف کړي دا خو چې ایمان جوړ شي نو بیا داسې فیصلې کوي ایمان نه جوړ قسم بخواه سره مت الله گواه دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طول منی سروئی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پرند کراچی نا موبیل شو ما تا چا موبیل کول چی دا سی صدقہ دا منگے در لی گول تا مال امت تقسیم امت تقسیم کئی مدرسی با اللہ جوڑے اللہ کورونا دی وانے بے نہ جوڑے منگا دا خدای دا دین دا پارا لگے اس کا منگا ویل چی نبا دی خویر آلے گا شاب آگئی بار بار آخری خبر داو که چی ما سا خوب لی دلے و دا دی آگئی مدرسی امانت تی ما سرا ملزب بہر حالوز بے مس ورور امرگری حوالہ ورکا درخواست میں دا دے رونو چی دا سی فیصلہ دا زان دا پارا کوا دا سی چی دا بل دا پاریم کولے چی دا سی فیصلہ مکوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین دے نہ گاڑشتا نہ فوشتا نڑان دی رست گنگا منگاشتا کوکوشتا ایس نشتا نن خوج زمان کونسلرم پا لار تیری کی داغا گاڑم دا سی شونی کی دا اللہ کو فضل و کرم سر سیبا کہ حضرت سیب تشریف آوری اکڑا عمر رضی اللہ عنہ روان دے خوشا کے روان دے اے دا مسجد نبوی دا جمعہ دا احاتے ندا سے تیر شو بوری او سریر روان دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین دا شام نراغلے مل میما نسوک پی جنما نمیچا سر تعلق شتا دا یا امیر المؤمنین ورطور نویلی دا دل دا خطا شو دل دا خطا شو ورطوی اے نوجوانا اے دا درمین عمر خاوندا وقت قریب دا ما خام دے خلق کورون تلالل زمسافر ما نمی کورشتا نمی روجمات اشتا روجمی سفر کی نیولی وہا او دل تراغ لما دا دا رحمت للعالمین کلے دے دا دا سخی پیغمبر کلے دے دا امیر المؤمنین کور رات اخایا چی التورش موداغ مل مشما کدروازی رات کلو نکلا زبر آشم دی قبر تا او دا جناب رسول اللہ خبر تبکی نما درخواست با جمکم چی یا رحمت للعالمین ستانا بعد رستو ستاسخر ستازم ستاسخر او ستا بیدن وسی خاون ستاسخر او بیدن وسی خاون زکدا دا کلسوم خاون بے جوڑ شویو وی زب آگل شکایتو کم چی ستارم بے سخرو او بیدن وسی دا خوان زم شو اغتانا رستو خلیفو آگے ماتا پا کلی کی زمان نهر ما خامیر آگے ما روجہ ماتا کڑے ندا عمر فاروق تے خون ورکو دی خبری ورطوی اے دخدے بندہ تا امیر المؤمنین پیجنی کنا چاگی دروازے لورزی وی ماتا پتا دے چی مدینہ منورہ کی دما خام او دغر میٹیم کی دے چا دروازہ کلاوی دا بنوی مگر امیر المؤمنین عمر فاروق بوی تولوی سبحان اللہ من اہل تشیوت ویو ورافزین ووری دا عمر نزانو ساتی عمر میں اغا عمر دے بیا ورطوی کد عمر دروازنن بندوی ورطوی دا سکی دلے نشی چہ دا عمر دروازہ دی دا روٹوی پٹیم کی بندوی دا بند ورزنوی مگر دا قیمت بوی دیکھو با دا حشر میدان جوڑی دا عمر دروازہ با نبندی گی دا عمر دروازہ با کلوی اے مسلمانانو رمضان کی دروازی کلو کئی رمضان کی درستخان کلو کئی چھ عمر رانا قبر کی خوشحال شی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ستاد شان نا قربان شم تا اللہ سمر شان در کرے
اے عمر هر یو علم حد ژوند دی والله العظیم که مثال قایم شي او نه او داسې مثال به څوک ورکړي. عمره دی ورته وایي راشه رانږدې شه د ماښام ټیم قریب دی دعا وغواړه. ورته وایي تا خو طعام روان کړی چېرته به ځې کور ته به ځې په تا خو روژه ماتې راغی تا سره مې څه کار نشته ما پرېږده چې عمر فاروق ته لاړ شم د خپل روژه ماتې بچو ته یوسه ما پرېږده چې عمر فاروق ته ورشم دروازه کې ورته کښېنم او که ما ته راونه وته والله زه به صاحب قبر ته راشم دلته به خپل درخواست جمع کوم. او ورته وایي پرېږده عمر پرېږده امیر المؤمنین پرېږده. نن عزیزانو درخواست هم دا دی رحم دروازه بنده ده هر سړی وایي مال راکه مال راکه مال راکه بل ورکه مال مه راکوه بل ورکه. ځکه د عمر د محبت اواز کوم الله جل جلاله دې په دې کې موږ نه دروغجن کوي تاسې دې الله نه دروغجن کوي. د عمر د مینې اواز دا دی ورته وایي راځه کښېنه. عمر رضی الله عنه مبارک د مسجد نبوي د عباس رضی الله عنه د کور نه تېر شوی دی د عباس رضی الله عنه د کور نه تېر شوی عمر لکه د مسافر په شان د ډونګې ښکته کړې د شام مېلمه ته وایي راځه کښېنه ما سره خوا کې. ورته وایي سوال درته کوم ته خپل روژه ماتې کور ته یوسه ماله د امیر المؤمنین کور له تلل پکار دي دا د هغسې مواري ده دا د هغسې مواري ده زما نه ده ستا نه ده. زه به خپل شکایت هلته وړم ته ځه پکار دی چې هغه د ماښام نه وړاندې دروازه بنده نه کړي هغه د مسجد نبوي نه وړاندې لاړ نه شي پکار دی چې هغه ناست وی دلته ماښام قریب دی مسافر به زما په شانتې راځي زه هغه ته دوه خبرې م کوم. هغه ورته بار بار وایي کښېنه روژه به ماته کړو بیا به د عمر کور ته لاړ شي بیا به د عمر درشل ته ورسېږي خیر د ارمان به دې پوره شي د ارمان به دې په زړه نه پاتې کېږي. او ورته وایي نه زه ځم په کار دی چې عمر د ماښامه پورې دلته ناست وی دا څنګه امیر المؤمنین دی چې هغه ځي کور ته دلته به مسافر راځي دا به چېرته ځي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیره. دې دوران کې د دې دواړو خبرې دي. روژې ټیم قریب شو مؤذن به اذان کوي ټیم به داخلیږي ناګهانه د سردار کونین د کورنا د سردار کونین د تره زوی عبدالله ابن عباس بهر راووتو. الله اکبر داسې چې ولیدل زمونږ د کور اخري ګوټ ته دوه کسان ناست دي د یو شا ده او د بل مخ دی. عبدالله بن عباس حیران دی چې خدای دا مخې ته شي ګورم دا خو څوک سایل دی مسلمان مېلمه دی دا چې ورته ماته شا ده دته نه خو داسې معلومېږي لکه امیر المؤمنین دی وجود نه خو داسې معلومېږي خو نه عمر فاروق خو لاړو مونږ سره هغه کور ته لاړو دننه بهر حال زړه ټینګ نه شو سر ټینګ نه شو دی په منډه باندې راغی سلام یې واچو سلام یې چې واچو داسې ولیدل عمر رضی الله عنه نه داسې چاپېره یې کړل ورته وایي یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ولې دلته ناست دی دلته ولې ناست دی امیر المؤمنین. هغه ورته وایي ای د جناب محمد رسول الله د تره زویه سوال درته کوم زه خو امیر المؤمنین نه یم زه خو هغه کس یم چې په ما باندې درخواستونه جمع کېږي. وایي نه پاسه ولې دلته ناست دی دا ستا د ناستې ځای خو نه دی
ورته وی والله چې ما باندې نن کوم الله روژه ماته راوستو دا زما د ژوند د ټولو نه ښکلې ورځ 2 ورځې وي. یو هغه ورځ وه چې ما د سردار کونین په لاس کېښودو او ما ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او یا نن هغه ورځ ده چې د سردار کونین د قبر په خوا کې ناست یم او د یو مېلمه جماعت او د مسافر جماعت هغه ورکوم. دی ورته وایي یا امیر المؤمنین موږ نن د کور نه تا ته روټۍ درلېږلې وه ترکاري مو درلېږلې وه ستا 4مه ورځ وه ستاسې کور کې ناره وه چا روژه نه وه ماته کړې نو تا خو مونږ خو ویل چې ته به نن خپلو بچو سره کښېنې. ورته وایي ای عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما ته نن ډېره خوشحالي ده چې زه نن د مسجد نبوي په دې عظیم دربار کې زه نن د حضور پاک په ښار کې زه نن د بلال په ښار کې زه نن د ابوبکر په ښار کې نن د هغه مسلمان مسافر مخې ته مې روژه ماته ایښودلی هغه شاته لاړو هغه سایل او ویې جړل په چغو باندې ورته وایي یا امیر المؤمنین معافي غواړم زه معافي غواړم. ورته وایي زه تا نه معافي غواړم تا دا څو قدمونه اخیستي وو په تا به څومره تکلیف تېر شوی او زه نن یقینا د مسجد نبوي نه چې تلی یم وخت چې تلی یم پسې روژه نه یم تلی زه به یقینا ماښام پورې ایسارم او زموږ 4مه ورځ وه چې هېڅ کور کې نه میلاوېدل نو ما ویل زه په وخت لاړ شه او که ته د عمر دروازې ته راغلی پرون وی نو د عمر په کور کې هېڅ هم نه و. نن درخواست دا دی عزیزانو چې روژه د برکت میاشت ده خو دا د صلې رحمۍ میاشت ده دا د رحمت عشره روانه ده. عمر رضی الله عنه د هغې هر یو تعلیم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حاصل شوی تعلیم دی. نن زه درخواست دا کوم چې رونو دشمنیان یې پرېږدئ نن د حسد دروازې بندې کوئ نن د الفت او د مینې او د یو بل سره د معاونت دروازې پرانیزئ نن یو بل ته دروازه وټکوئ تا روژه ماته کړې که نه تا نن روټۍ خوړلې که نه تا نن د څنګه ورځ تېره شوې ده ما ته نن د ورځې حال بیان کا. قسم دی د دنیا په مخ باندې موږ او تاسې ولیدل دا د دنیا نظامونه بدلیږي دا حکومتونه بدلیږي. هغه زما د قاضي بابا رحمت الله علیه استاذ التفسیر نور الله مرقده هغه مبارک به ترجمه کې یو شعر ویل هغه ویل پرون په ټول مندړ باچا وې نن د شناس په کاڼي ناس خندا راځي نه دا د دنیا حال دی عزیزانو. پرون وزیر اعظم وي نن د بل په دروازه کې ولاړې د نجات لاره ځان ته ګوري نه په مال کې سکون شته نه په حکومت کې سکون شته. پرون ما دلته خپل یو قاري صاحب ورور ته مې ویل مالې وروره سکون چې دی د الله په کتاب کې دی درس مه پرېږدئ تدریس مه پرېږدئ الله دې دا موقع ما فقیر ته برابره کړي. قسم دی د ژوند نه سکون لاړو بچی پلار ته مخامخ جواب ورکوي لور مور ته مخامخ جواب ورکوي. عزیزانو داسې حال دی ډېر کم خلق داسې دي چې هغه مور تېنه راضي ده مور تېنه خوشحاله ده. نوجوانانو راځئ چې الله سره جوړه وکړو څه وکړو ځوانانو جواب میلاو نه شو څه وکړو بیا به موږ جوړه کوو رب به جوړه نه کوي. امام حسن بصري رحمه الله د هغې یو شاګرد او مریده وه د هغې یو شاګرده او یو مریده وه د هغه نه به یې تعلیم حاصلولو د دې ښځې خاوند وفاتو دا کونډه وه الله ورته یو زوی ورکړی او د دې زوی دپاره سر سپین کو. دا واقعه په زړه غوږونو باندې واورئ لږه توبې دروازه بنده نه ده مه خفه کېږئ ځوانانو نیټ به دې کړی پبجي ګیم به دې کړی نور داسې خطرناکې ګناهونه به دې کړي راځه نن زما د رب دروازه